هلا شو وشو طيب شو راضيش كنا دا شي کوو دا ما سو ودرجه داسې دیغه ونیسه دس بدرك سلام علیکم ګرانو دوستانو مرګریو افغانانو سلام علیکم څارنګه چل د خی خیرته طبیعت خدا سفر تم قراری ده څو وری دي راسي دا لایک ویډیو ته راسي کنه چې خبره سره وکړو میسیجونه سره وکړو موږ هم دا میسیجونه ګورو یو پاکستانی ویډیو مې بیا کتله ډېر خراب غږېدلی ده او په افغانستان چې خبرې کړې دي د موږ د صبح شهر عکسونه یې سوي دي د ډاکټر صاحب نجیب شهید عکسونه هم سوي دي دغو ته یې اور اچولی ده دا سړي نور معلومات نشته راته دلته کېدای شي په ریاض کې چا وویلې چې په دا سولۍ کې اتلسم کې ده اتلسم نمبر کې موږ مازدیګر پسې تللي وو یو څو کسه ملګري پوښتنه هم کوله چې دا څنګه سړی ده دا خو پښتون هم ده او په دې لایک ویډیو کې هم او د عکسونه یې چې سوي دي په دې ټایم کې په پښتو باندې غږېږي د پښتو د بلا ورګرځي چېرته د یوې رنډۍ د ډمې زوی ده د موږ د ولسمشر عکسونه یې سوي دي خو والله په بله چې پوښتنه یې کومه ما کار ورته پرېښی ده دا 2 ورځې یو 4-5 کسان ډیوالا نور هم راسره دي چې زه دا پیدا کړم تاسې ته به ډېر بې ادبه ښکاره سمه او بې ادبي هم ده والله په بله د دغې ویډیو سره به زه د دې کونې عکسونه زه په تاسې باندې وینم د نه به لپ لغړ عکسونه زه اخلم او دې ویډیو کې به زه په تاسې باندې ګورم خو چې اوس خالص دای پیدا کړم نور خو د رنډۍ زوی دی د یوې کچنۍ زوی ده د یوې هسې مسلۍ زوی ده چې د ویډیو کړی ده نور نه چاته پته ښیي نو وطاق چاته ښیي که نه نو کار مې ولا ورته پرېښیي چې د ورځې 1000 روپۍ ګټم چې دلته په داخل ریاض کې خو انشاءالله زه به یې د پوښتنه هم کوم دې عکسو تصویرانو پوښتنه هم تر کوم چې ولې دې سوي دي ولې د تا مور غولې ده د تا خور غولې ده افغانۍ د تا په مور باندې تور ده دا ډېره بې ادبي یې کړې ده ډېر غولې خوړلې دي خوسی د یو رنډۍ زوی ده د کچنۍ زوی ده او چې پیدا یې کړمه نور ولاکه زه نه دای په څپړ باندې ووایم نه ولاکه کنځا ورته وکړم نه دا اوس ولاکه پاکستان ته وکړم هغه پښتانه د موږ ورونه دي موږ د ځان خپل بللی دي موږ مرګري موږ د اسلام ورونه بللی دي کنه خدای نه پښتون ده او نه مسلمان ده نه چندان انسان ده آس یو سپای ده یو ځناور ده یو د نسړي زوی ده خو چې پیدا کما نور په خدای که زه دته په څپړې نه وایم کنځا ولاکه ورته وکم د پاکستان سپکاوی ولاکه وکم د پاکستان د مصر سپکاوی ولاکه وکم خالي د دې د کونې لپ لغړ عکسونه به زه په تاسې ټولو افغانانو په ټولو پښتنو باندې به ګورم پوه شوې په دغه باندې زه پسې ګرځم سره د نورو مرګرو نه او ګرانو دوستانو تاسو چې خفه نه شئ زنه زموږ مرګلي دي دا لایو ویډیو وکړي چې تاسو په ریاض کې یا په سعودي کې د خاص پوښتنه وکړو یا راپورټ وکړو یا دا وکړو زه به دومره درته وایم چې موږ وینه دومره جوش کوو تر غولې د اوس پیدا کېږي نه زه به قسم درته وکړم چې دومره چوړې موږ سفر په لوسو کوو تنولې دي او سرسره دي او چې په لوس روشي موږ ته خدا مردګو بچا زینه ښیي چې زه په دا غازي کې یم زینه غلط وښیي چې غازي د موږ مرغلي موږ کسون ورشي ازي کې دای نه وي ټلیفوني بل څوک جه کې اول تاسو د شکل ته فکر وکړئ د شکل یو کونی سړی دی دا چا سوتلای دی دلته په دا ریاض کې چا سوتلای وي و شدا سي به پورې کړای دی دا سامان کړای دی نو زه دا خبره ده تکما چې زه په شهر سبا کې یم نسیمه کې بس یې ریاض په خار کې یم چې کوم ځکه دا وی میته د زی وکړي چې 15 منټه سره مخ شو خبر سره وکړو په پښتو بوزونه سره پوي کو په خبرو بوزونه سره پوي کو یو غوانیونو ته زه دا هغه کما چې بالکل دغه شي ته به تاسو اندېښنه نه کوئ دا یو د ډمه ځای دی یو د غیرته سړی دی اول د شکل وکسوي دا کونی دی دا به مې ولسمشر نه چی وکي یا به کومې نه چی وکي خو اوس د دومره زی وکړي چې زه په داسې کې یم موږ دومره کسون پسې ګرځي دومره کسون چې زه کسان ته وکم چې داسې وي چې د سعودي حکومت موږ ټول عمر د جیل نه خلاصوي په دغه اسکم پنځګوي کدای موږ پرېږدو نو اوس چې دا موږ ته لوس تر غولی وای نو ورڅي نه بس نو تاسو موږ ته دا وکړئ چې الله رب العالمین دې عزت وکړي که چاته پته ولګېدل موږ سره شریک کله دا موږ ته لوس تر هغه ځکه بیا د سعودي مسافرونو تاسو مننه وکړئ چې د سره موږ څه رقم تمال کو کته څه اجمل دا یو همکاري به راسره کوي افغانانو پښتنو ورونو د موږ مرګرو دوستانو چې که دا هم پیدا کړه د جیب پاتم پیدا کړه په دغه آی ډي باندې موږ سره اول ونیسئ ذاتي تاسې بلام تر خلاصه نور خدا دې موږ در سره وعده ده د موږ در سره کول ده چې بده خبر به نه ورته کوو نه ولاکه پاکستان ته کنځا وکړو نه ولاکه ولسمشر ته د پاکستان وکړو نه مصر ته وکړو که نه
دا موږ دومره بې ادبه دومره بېکاره دومره بېتمیزه خلک نه یو خو که دای چې موږ پیدا کړو که نه ده سره هم نور دا زیاتی نه کوو ښایه خو والله په بله چې دای به سما مې په رملو کې لپ لغړ زه په تاسې باندې وینم یې ده کونه به ولاس در باندې وینم دا اوس هم دغسې ده که نه موږ هم دغه پښتانه یو په کنداري د کنداري خو درته معلوم دی هغه وایي چې په یرغوي باندې ویښتانه یې راغلي هغه پورې د موږ هلک ته دا اوس هم هلک ته دا کوني دا د موږ د موسیارانو د موږ د رئیس جمهور عکسونه سوځي د ډاکټر نجیب سوځي ده ته یې بلا ور وګرځوي خاورو کې بلا ور وګرځوي نور کا پنجاب وکړه که نه چې د افغانستان اردو یې ختمه کړه د خیر هغه پروا نه لري هغه پوښتنې هم تر کولې چې موږ دومره خدمت د هغه نه مشرف نه پوښتنه کوله نواز شریف نه ویلې تا پاکستان ته څه خدمت کړی ده ویل اولین مې دا خدمت کړی ده چې ما د افغانستان اردو ختمه کړې ده خیر که هغه ختمه کړې ده پروا نه لري هغه کې به د عمره روب هم خو دغسې یو کونیان هم راجګ سي عکسو ته وراچوي ته دغه عکسو ته چې ور راچې زه تا ته نور جویونه درښیم یو جوی ته ور واچوه جهاد به دې موسي خدای به هم درنه راضي سي په دې پاکستان کې درښیم په دغه داخل کې درښیم دا تا په کور کې درښیم د رنډۍ زو د نسړي زو په دې خبرو باندې زه ما ته ځان بد ښکاري زه دا ناستو ملګرو ته ځان بد راته معلومیږي چې زه یا کنځا کوم یا بده وینا کوم او ښه کار دم نه که نه خو قسم خدای دې زړونه مې اور بلیږي په دې مزغو باندې مې دا بالکل ډېر بوج سوی ده او ډېرې ټولې خفه کړي یو نور یې څه ملاکه پې وکړي د ورځې که سلې که 50 که 1.5 سل کسه ځانمرګې رالیږي 2.5 بمونه رالیږي هم په افغانستان باندې چې ونه کړه افغانستان چې د ورځې 1500 شهیدان ورکوي الحمدلله هر ځوان هر سپینګیری هر سړی بیا هم د داسې دلګانو د داسې دوسانو خلکو یو افغانۍ د 500 کسو مخای ده پوه شوې انشاءالله دغه چې ته موږ هم اندېښنه نه کوو او دا کوني به چې پې وکړي دې کوني ته ووایه ورته چې ته دغه چې هغه کوې چې ته یې دا عکسو ته وراچوې یا د اشرف غني یا د ډاکټر صاحب نجیب ورته ووایه ورته مور خور دې سنبال کړه کوني بچه د ډمې زو نور سلام علیکم ما ختم خاصه ښه شپه او ښه ورځ ښه صحت درته غواړم خو دا همکاري به راسره کوئ چې دغه سړي پته راکړئ او یا ټلیفون نمبر راته را پیدا کړئ یا جي معلومات راوکړئ په داخل د سعودي کې خو چې وینې چې 800 کیلومتره رانه لري په خدای راستې زه به دته ورځم داسې به د ده تګ ته خوشحالېږم د ده ورتګ ته به داسې خوشحالېږم لکه موږ او تاسې چې عمرې ته ځو د موږ افغانستان دا پاکه خاوره دا پاک ملت هم دا ښه صفا سوتره اسلامي رئیس جمهور هم دغه ساتنه په موږ باندې دغسې فرض ده لکه موږ او تاسې چې کور ساتو او موږ ګرانو دوستانو په هغه کې په ریاض کې په نسیمه کې په شهر صبا کې چې هر څوک د موږ پښتنه چاته نوم یاد کړه اجمل جمعګل نذیر منګل بس ان شاء الله موږ پاته هم درکې د موږ نمبر هم د هر چا سره دا همکاري را سره وکړئ سلام علیکم کومه تیر او زیاته خبره را رسوي که نه هغه ډېره بښنه درنه غواړم تاسې خفه نه سئ چې بې ادبه درته ښکاره نه شو که نه سلام علیکم زه دا خبره درته کوم چې اوس زر غلی وای لوسته تو ته موږ بل رقم ته سوچ کو وسړیا توی ښځې ټکی پارک ولاګوي ته خوله وړه خبر ستره مازدیګر ولا ورونو حاجي صاحب خانګل خپله را سره ګرځېده دو ویل چې نور د که د څپړې او د لغتو نه یم په لاس کې مې لکړه ده دا خو ولا د په کناټو به درې وارې ورواله وینا هغه په دې مایو په پښه باندې په دې مایو په صورت باندې هم را سره ګرځېده دا سولی او اتلسم او نولسم لمبر دا همداسې ګوټ په ګوټ باندې راکتلي دي نن هم ګوره پرون د جمعې شپه وه چوټي وه موږ نن هم چوټي ورته کړې ده ولا چې ډاله پسې ګرځو افغانیانو تاسو بالکل خفه نه شئ دغسې ته سوچ ونه کوئ خو بس موږ دا وکړو چې رب العالمین د پلوس رو ولا چې وزر غلی وای وشلنګ بزونه سره صبر شي وای دا هم به کتلی وای زور هم به کتلی وای د پاور هم به کتلی وای چې تو که پاور خو موږ په پیږو پته نه چې دی چې شمال دی اول تاسې د شکل وکسئ دی صوب کتاب وکسئ یغ نه بعد دی بیا ویډیو وکړي غایب دی روشي خلکو ته د ځون وکړي دا خبرو نه موږ تاسې خیر پروا نه لري نه اوس راښکېږو خو چې اوس لوس ته روشي چې اوس زر غلی وای میږو ته آماده یو دومره افغانیون پسې ګرځي چې د کیم د خارج نه سعودي نه بهر دي د افغانستان نه بهر افغانیون دي د اروپا کې چې کوم ځایو کې دي تاسو خفه کېږئ ما موږ لا ته ښه ټیټ ورته چمتو ورته ویلوړ یو سړی چوړو د ستره چوړې پلوسو کې ولاړ سړی وي والله چې 500 کوله جیل نه کېږي د کور به موږ خو جلوس ته راشي خدا دی لکه یو کوني شی نه وي چې استعمال یې بیا سبو ته بل پلو ته تکوي بل چا سره وي زینه معلومیږي ډېرې موږ مرګیل د لمبر یې ورکړي دي چې دا مو ټلیفون ورته وکړي ازي غلط ورته وکړي پازي کې دی وینا ازي کې دی وینا نو زه تاسو نه بخښنه غواړم
پاکستانیون ښه حال دی میږ مرګیل دی خو داره کونیون نه داره دلاګون نه دا خپله مور چلوي خپله خور چلوي پاکستانیون خپل خاش ته میږ مرګیل دی میږ انډوالون دی میږ نږدې ګاونډي ده وی کومکونه اوس راکو دوی کومکونه سره کړي دي اوس به سره کې یغو ته زه نه یم زه صرف دغ دلا بچی ته یم چې د کیمو ویډیو کړی دو چې خدای درو ولا نو بس میږ دا د وکړو نور به میږ څه وایو نور ګران افغانیونو خاص پاکه ورځ ته غوړم دغه په لور ته اندېښنه ما کوي دا به میږ ته لوس ته رسید بل رقم ته ویډیو به بیا د جګیږي به خیبه به غامه شي وسلام بند کرا سا Perché le macchine